سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمو خبرونو ته په پیل کې هم د دوه مهمو خبرونو سره ټکي. په بلوچستان کې د چاودنې له امله 15 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. او روسي خبر دا چې پاکستان وایي چې له افغانستان سره د ترهګرو راوښتلو د مخنیوي لپاره پر ډیورن فرضي کرښه څارنه زیاتوي. په بلوچستان کې چاودنې 15 پاکستاني پوځیان وژلي دي. د بلوچستان د کیچ ولسوالۍ د دشت او من علاقه دارویو ترمنځ د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د سړک غړې مین چاودنه شوې ده چې په چاودنه کې لږ تر لږه د 15 پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی دی چې دغه پیښه نن سهار شوې ده. لا چاودنې وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو سیمه محاصره کړې او چاڼیز عملیات یې پیل کړي دي. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه نه ده اخیستی او نو هم تر دې دمه د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر کوم غبرګون ښودلی دی. او وروستی خبر دا چې پاکستان وایي له افغانستان نه د ترهګرو راوښتلو د مخنیوي لپاره پر ډیورن فرضي کرښه څارنه زیاتوي. د پیښور د کل اردو قومندان ویلي دي چې له افغانستان نه د ترهګرو راوښتلو د مخنیوي لپاره د ډیورن پر فرضي کرښه پراتو ولسوالیو په تیره بیا خیبر او بجاوړ کې د امنیتي ځواکونو لخوا د سار لړۍ پراخه کړې ده. ډان ورځپاڼې نن دوشنبه د وږي 24 د نوموړي په حواله لیکلي دي چې دغه نوې تګلاره د هغو جنګي ډلو د تېرېدو د مخنیوي لپاره جوړه شوې چې له افغانستان څخه فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د دغې تګلارې اساسي موخه دا ده چې د وسلو پیسو او پاکستان ته د نورو جنګیالیو راوښتلو بهیر ودرول شي. چارواکي زیاتوي چې هڅه کوي فرضي کرښې ته نږدې میشت وسلوال په خپلو پټنځایونو کې محدود کړي او په دې ډول یې جنګي ظرفیت راکم کړي. دغه امنیتي چارواکی وایي چې د پولاساتو ځواکونو ترڅنګ د استخباراتي عملیاتو په دوام کې د پاکستاني طالبانو تحریک داخلي شبکې هم په نښه کېږي. چارواکی زیاتوي که د افغانستان لخوا پاکستان ته د جنګیالیو راوښتل بند کړل شي نو د دغو ډلو جنګي روحیه به هم ورسره کمزوري شي. پاکستاني چارواکي باور لري چې له سپټمبر میاشتې څخه بیا د فبرورۍ تر میاشتې پورې وخت د پوځي عملیاتو او نورو اقداماتو لپاره ډیر مناسب او ګټور دی ځکه وسلوال معمولا په ژمي کې افغانستان ته ستنېږي او یا د پولو ترڅنګ په خوندي ځایونو کې پټېږي. چارواکي زیاتوي چې د پولې کلکه څارنه به د نویو جنګیالیو د جلب او جذب مخه هم ډب کړي. د پښتونخوا په تیره کې سیمه ییز مشران اندېښمن دي ځکه په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو تحریک له څو کلونو راهیسې واکمني کړې ده. دغه مشرانو تر دې مخکې هم په خپله سیمه کې د پراخو پوځي عملیاتو او کډه کېدو مخالفت کړی و. ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې اوس هم وسلوال ګزمې کوي خو د پاکستان امنیتي چارواکو بیا ویلي دي چې خلک به له خپلو سیمو نه ایستل کېږي.